نه موږ دلته ناست یو، موږ د سهار راته وایي ورور ماته به دیاړي راکوئ، موږ دا درې راکړه 10,000 روپۍ ما نیولی دی. نو هغه چې ما نه بیا دیاړي واخلي نو زه چې دا دیاړي څه د کوم ځای ورکړم؟ 2,10,000 ماته څوک راکوي؟ کم از کم موږ خو سرات خو واړئ، موږ څه ګناه کړې؟ دلته موږ ناست یو. مطلب چې تاسو دا دی چې کوم ګاډی تاسو را روان کړی دی هغه چې کوم دی تاسو نه د ورځې په حساب دیاړي رانه غواړي، پیسې رانه غواړي، خلک مجبوره کوي سهار مرور په تش ډاک باندې غورځوي. بیا خیر دي دا خلک اوس دا حکومتي خلک چې دي وګورئ ټول دا ظلم مو ورسره کوئ، تاسو بیا نه خالي کوئ. که د دوی زور نه وای خو موږ خالي کوي دا ځایونه. بیا چې لاره دی علاج ورور مو دی واړئ، موږ دې څه ګناه ده؟ موږ دغه تورخم دې راته علاج کړي د دې حکومت نه غوښتل نو دغه حکومت نه موږ ته لارې علاج. تاسو چې خپل کور خالي کړی دی او را روان شوي د کوم ځای نه روان شوي دی او څو ورځې کېږي؟ زه ضلع منډي بهاودین تحصیل پالیان راغلی یم، سر دې خلاص 2 ورځې مې موټروي کړي دي. ما 19مه شپه زه د کور راوتلی یم، په 19مه شپه کې خلک کم ملکو ته رسي، زموږ دغه یو غر نه څوک راسولی. کم از کم موږ د دغه لارې علاج کې چې موږ واوړو که د افغانستان حکومت په وس کې که د پاکستان حکومت په لاس دا به دوی مننه وي چې موږ دې واړئ ورور دا لارې دې راته علاج. السلام علیکم، د پښتو ډیجیټل مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. دا وخت زه په جمرود کې ولاړ یم. دلته چې کوم افغان کډوال دي خپل وطن افغانستان ته واپس کېږي، دلته هغوی دپاره یو عرضي غوندې کیمپ جوړ شوی دی او د ډېرو ورځو نه دوی دلته میشت دي او یقینا دوی ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. دغه یو مشر موږ سره موجود دی، هغوی سره خبرې کوو چې دوی ته دا وخت کومې ستونزې رامخې ته دي. جی تاسو ته دا وخت دلته په دې کیمپ کې کوم سہولیات موجود دي او کوم داسې سہولیات دي یا اسانۍ دي چې هغه نشته دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد ولی دی او زه د چترال نه راغلی یم. تقریبا نن مې 13مه ورځ ده او الحمدلله دلته چې موږ راغلي یو خیر د سہولیات د دې وو ډوډۍ مې پکې وریجې مې ته ملاویږي، واز ته فکر دی او سارو به چا مې ته ملاویږي. زمونږ غټه ستونزه دا ده چې موږ دواړو حکومتونو خواهش کوو چې دا لاره دې ازاده کړي او موږ خپل دې ته واوړو. دا وخت موږ سره دغه جمرود سیمې مشهور چې کوم سوشل ورکر دی او د خیر ښېګڼې کارونه کوي اسلام باچا ورور را سره موجود دی. د هغوی سره خبرې اترې کوو چې دلته د کم کیمپ دی، دلته زموږ وروڼه افغانان موجود دي. هغوی په دې تمه دي چې بارډر به کولاویږي بیا به موږ خپل وطن افغانستان ته وړو. د کومو ستونزو سره مخ دي او د هغوی غوښتنې څه دي او دوی د هغې لپاره کم ډول باندې هلې ځلې کوي. جی اسلام باچا. مهرباني ذکیر ور دغه ټولو ستونزې په یوه حال باندې حل کېږي چې دغو ته په جذبه خیرسګاري بارډر کولاو شي، خپلو کورونو ته په عزت باندې واوړي. دغه بس دغه حل دی. دلته موږ خوراک ورکو، کار څه ورکو. دلته ټول نه غټه خبره وه چې دلته موږ بختارې خویندې میندې ناستې دي. ټول نه غټه خبره دغه ده. سړي خو بیا که لغن سملي کار ته سملي سړی باندې شي دی، خو دلته زنانه داسې چې هغو ته لمبېدو سهولت نشته. اول 10 ورځو نه دا زنانه دلته بیمارېږي چې انسان 2 ورځې ولمبېږي هغه بیمار شي. ماشومان دي هغه نه لمبېدلي، نه ځان صفایي شته، نه هغه شته، ګردونه یې دلته. دا ترتیب په دې هغه باندې حل کېږي چې دوی په ایمرجنسي طور باندې په بارډر باندې کراس کړي، بل حل نشته. دا دلته 18 ورځو نه 20 ورځې دلته پراته دي، نه یې لمبېدو ترتیب شته، نه یې تشناب صحیح ترتیب شته، نه دلته خوراکه خو بس دا ووایي چې بهر به تیږې مو خوري، انسان خو به موړ شي. خو دلته ټول نه غټه خبره وه، دلته زموږ خویندې میندې چې کومې دلته ناستي ټول نه غټه مسله هغو ته ده. هغه غریبان یې ګوره هغوی ضرورت وي، زنانه خپلې ښځې ضرورت یو ضرورت وي هغه هر سړي ته پته لګېږي، هغوی هغه ضرورت دلته نه پوره کېږي. نه دلته میډیکل اکوپمنټ شته چې دلته میډیکل سهولت ورشي. دغو له پکار و چې زنانه ډاکټرۍ دلته راوستلی وای، ځکه چې دغو خلکو ډېرې زنانو ډېرې غټې مسلې دي هغه خو هر چاته نه شي ویلی که نه، نه هر چاته کولی شي. زنانه داسې پیچیده مسلې چې هغه خپل سړي ته نه شي ویلی. نو دلته یوه ښځه ډاکټره پکار دو چې دوی منځ کې دلته کښېني، هغوی خبرې واوري، هغوی مشکلات واوري. که نه شي راولی چې ښځو دلته ښځې ډاکټرانې راولي په هغو له ورسره میډیسن دوایي راولي، بس دا ضرورت دی. ضرورت نور دې پورته چې دا خل نه وي تري هغه دا خل ته مشکل کې وي. حکومت ته دولت ته دا خواست دی که هغه امارات حکومت دي که پاکستان حکومت دي چې ټولې مسلې مسایل یو طرف ته کېدو. اول دغو مسلمانانو دغو پښتنو یا دغو غم وکړو، دغو ته ډېر سخت تکلیف دی. دا دلته په ژوندون باندې مړه کېږي روزانه، خو دا دلته څوک نه ویني. دا صرف موږ دغه درد محسوس کوو، نور څه خبره نشته. جی کتونکو تاسو واورېدل دلته چې کوم کډوال موجود دي هغوی خپل وطن افغانستان ته د واپسې په لار کې دي. هغوی ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. دوی چې کوم دی غوښتنه کوي د دواړو حکومتونو نه چې موږ دپاره د فوري توګه باندې بارډر کولاو کړی شي چې موږ په سمدستي توګه خپل وطن افغانستان ته ورسیږو. د پښتو ډیجیټل لپاره ذاکر الله
جمرود ضلع خیبر.